پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مجلس کې ناست دی، صحابه ور سره ناست دي. حضرت عبدالله ابن عباس وایي زم دې مجلس کې ناست یم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته ویل یا ایها الناس ان الله كتب علیکم الحج، اے خلکو الله تعالی پر تاسو باندې حج فرض کړی دی. حج د اسلام په فرایضو کې یو فریضه ده، الله تعالی د دې ذمہواری پر تاسو ایښې ده او تاسو به حج کوئ. په مجلس کې یو صحابي ناست دی، د هغې نوم اقرا ابن حابس. هغې باره په مجلس کې ورته ولاړ ما را ورته ویل افي کل عام یا رسول الله، ای د الله رسوله د حج به هر کال موږ کوو؟ ایا دا په هر کال کې پر موږ باندې حج فرض دی چې کوو به؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل لو قلتها نعم لوجبت، ورته یې سړی دا د داسې پوښتنه وکړه که چیرې د دې پوښتنې په جواب کې ما دا درته ویلي وای چې و حج هر کال فرض دی، الله به در قیامته پورې هر کال در باندې فرض کړی وی. او که الله هر کال در باندې فرض کړی وای لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، بیا خو تاسو د دې حج به کوئ به مې هم نه او نه به مې طاقت درلودی، ځکه انسانان د دنیا په یو کونج بل کونج کې دي، بیا به یو سړی هر کال حج له څنګه راسي؟ نو آخر پیغمبر علیه السلام ورته ویل الحج مرة، حج په زندگی کې یو ځل دی، پر سړي باندې فرض دی. فمن زاد فتطوع، که سړی در یو ځل زیات حج کې هغه نفلي حجونه دي، د هغې ثواب الله تعالی دې بنده ته پر خپل ځای باندې ورکوي. نو ځکه حج د اسلام په فرضیاتو کې یو فریضه ده او د اسلام په بنیادی ارکانو کې یو رکن دی. او په تیر واعظ کې ما دا ویلي و چې د اسلام 15 ارکان دي چې در څو پورې دغه 15 ارکان سړی پر ځای نه کړي، در هغې وخته سړی په اسلام کې نسي ننوتلی. په هغې وخت کې در هغې وخته سړی د اسلام حقیقت ته ځان نسي رسولی. په هغې 15 کې اولنی د لا اله الا الله د کلمې تصدیق و اقرار دی چې سړی به په زړه باندې دا مني او په ژبه به دا اقرار کوي چې الله مې یو دی او د عبادت لایق مې یو دی او مالک و خالق مې یو دی او محمد زما رسول دی او ما ته راستول سوی مبعوث نبی دی د الله د طرف. او د دې څه وروسته لمونځ کول او د دې څه وروسته زکات ورکول او پر 4 نمبر باندې د روژې عقیده و عمل او پر 5 نمبر باندې د حج عقیده و عمل. چې کله دا 15 ارکان د اسلام سړی پر ځای کی، د هغې څه وروسته بیا اسلام کې کامله طریقه سړی داخلیږي. لکه الله وایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې به سړی کامل داخلیږي. او کامل داخل هغه سړی دی چې د دې 15 ارکانو 15 سره هم به عقیده لري، هم به په دې باندې عمل کوي. نو ځکه حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې دا 5 نمبر رکن دی او دا آخرنی ستن د اسلام د بنیاد ده. حج څه ته وایي؟ حج دا عربي لفظ دی. حج په لغت کې علما لیکي چې دا قصد او ارادې ته ویل کېږي. یو سړی د یو شي قصد وکړي، د یو شي د کولو اراده یې وکړه، نو علم لغت والا دې عمل ته حج وایي. او زموږ په شریعت کې څه ورته وایي؟ زموږ په عرف او په رواج کې حج به څه ته وایي؟ چې سړی به په یو خاصو زمانو کې او په یو خاصو اعمالو کې د خاصو مکانو او د خاصو ځایو زیارت له ورتګ، دې ته حج ویل کېږي. نو په حج کې 3 خبرې ضروري دي: زمانه هم خاصه زمانه، افعال هم خاص افعال، او مقامات او ځایونه هم خاص ځایونه. زمانه د حج کومې زمانې دي؟ حج ته الله تعالی 3 میاشتې زمانه ورکړې چې هغې ته شوال وایي، د کوچني اختر میاشته، او 2 ذوالقعده ده چې دا اوس موتا کې روان یو، او 3 ذوالحجه ده چې لوی اختر یې پر 10 باندې راځي. دا 3 میاشتې الله تعالی د حج لپاره ټاکلي دي. که یو سړی د حج احرام تړي، د کوچني اختر د ورځې سې تړلی شي. که د کوچني اختر د ورځې سې 1 ورځ مخکې وتړي، د احرام نه صحیح کېږي، ځکه دا د حج لپاره خپله زمانه ده. نو د کوچني اختر څخه وروسته په دې 3 میاشتې کې د حج احرام صحیح دی، او د دې 3 میاشتې څخه مخکې د حج احرام نه صحیح کېږي. علما لیکي دا د حج لپاره میقات زماني دی. لکه حج خپل مکانونه لري، د دې ځای څه به احرام وي، د دې ځای څه به احرام وي. حج د غره کوم خپلې زمانې لري، د دې وخته څه به احرام وي، د دې وخته به احرام. نو اول عمل د حج دا دی چې په یو خاصو زمانو کې وي، او دویم دا دی چې خاص افعال به. خاص افعال څه ته وایي؟ احرام به دې تړلی، نیت به دې کړی، لبیک او تلبیه به وایې،
او په احرام کې به د خوشبویي سزا ګورې او په احرام کې د بیشته پرې کولو سزا ګورې په احرام کې به د نوک کاټولو سزا ګورې په احرام کې به د وچې مځکې د ښکار کولو سزا ګورې او په احرام کې به د مځکې د درختي او د ورشه د کاټولو سزا ګورې. دا هغه خاص افعال دي چې ته به کوې او په دې دوران کې به ته ورځې بیت الله له او پر بیت الله به طواف کوې او بیا به صفا او مروه کوې ستا عمره به ختم سي. بیا چې اتم راغلی په دغه احرام کې به ته مینا له ځې په مینا کې به 15 منځونه پوره کوې او 15 منځونه د سړي په 24 ساعته کې پوره کېږي 24 ساعته به دلته تېروي او د هغې څه وروسته به عرفات له ځې د زیواله څخه در ماښامه پورې در دا بل سهاره پورې عرفات ټوله وخت دی خو مناسب وخت دی دا دی در مازدیګره به ته په عرفات کې بیا به راځې شپه به په مزدلفه کې کوې د مزدلفې څه وروسته به راځې شیطانان به ولې بیا به د هغې څه وروسته پسه حلالوې بیا به خپل سر خورې بیا به طواف زیارت کوې د هغې څه وروسته به بیا د الله د بیتي څه طواف رخصت کوې او رخصت به رااخلې. دا هغه خاص ځایونه دي چې د خاص ځایونه به ګورې. نو په خاصو زمانو کې په خاصو افعالو باندې در خاصو ځایو پورې ځان رسول زموږ په عرف کې او زموږ په اصطلاح کې او د شریعت په عرف او د شریعت په اصطلاح کې و دغه ته حج ویل کېږي. اوس دغه د حج حکم پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کله راغلی چې سړی کله روایت وګوري تاریخي روایت بعض روایت دا دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې څخه هجرت وکړ 5 کال چې 15 کال په مدینه کې پرسو د الله د طرفه پر د باندې د حج د فرضیت حکم راغلی. بعض روایت دا دي چې پر 6 کال د هجرت حکم راغلی لیکن صحیح روایت دا دي چې پر 9 کال پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت حکم د حج حکم راغلی او 9 کال دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت کالو په دې کال پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر د حاجانو د قافلې امیر کړ او ډیره لویه قافله د مدینې منورې څخه د ابوبکر په مشرتوب کې راله حج وکړ واپس ولاړ. چې کله 10 کال د هجرت راغلی دا د پیغمبر د زندګۍ او د عمر اخرنی کال په 10 کال د هجرت پیغمبر علیه السلام په خپله د مدینې منورې سره روان سو غالبا 40,000 کسان هغوی د مدینې څخه ورسره او رالی پر بیت الله باندې طواف وکړ او مینا او عرفات یې وکړ او خپل حج یې پوره کړ. دا د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ د فرضیت څخه وروسته اولنی حج هم و اخرنی حج هم اولنی حج هم د دې څخه مخکې چې حج فرض شوی پیغمبر حج نه و کړی اخرنی حج هم حج چې وصلو په دغه 2 میاشتې بعد چې ربیع الاول رالی په دغه ربیع الاول میاشت کې پیغمبر علیه السلام چې وفات شو. نو حج دا د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. د حج فرضیت دا په قرآن کریم ثابت دی. د حج فرضیت دا د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې ډېر راغلی دی او د حج پر فرضیت د ټوله امت اجماع ده. د حج پر فرضیت د فقهاو اتفاق دی چې کم سړی زموږ په دین کې د حج د فرضیت څخه منکر دی هغه زموږ په دین کې ځای نه لري هغه زموږ په دین کې کافر دی. او چې کم سړی د حج د فرضیت کو قایل دی لیکن کوي نه حج ځنډوي حج نه کوي او د حج څخه غفلت کوي او د حج سره لاوبالي کوي او د غیر حج مړ سو زموږ په دین کې دا بدترین فاسق دی. حج هغه په ښه طریقه سره کول او حج د الله فرضیت منل او د الله د فرضیت څخه غاړې فارغه کول او چې کله پر سړي باندې فرض شو حج دستی کول. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا دی چې من اراد الحج فلیعجل چې کم سړي حج اراده وکړه پر فرض شو قصد یې وکړي بس په حج کې تلوار کړي. که یو سړی په بانو باندې حج ځنډوي کله کله دا وایي چې یاره زه لا کشر یم حج خوندي کولی نشم کله وایي زما مشرانو ورونو لا حج نه دی کړی کله کله وایي ما واده نه دی کړی نو ځکه پر لیکن حج پر فرض یې پیسې لري او کله وایي زما اوس دومره عمر خو نه دی چې زه حج وکړم. دغه سړی په خپله زندګي کې په ګناه کې روان دی ځکه دا زندګي نه ده معلومه دا پیسې 60 کال الله درکړي دي پر روان کال به یې او که به نه وي. پیغمبر علیه السلام وایي المال غاد راح سهار به یي ماښام به نه وي ماښام به یي سهار به نه وي. او د انسان زندگی نه د معلومه چې انسان به در کومه وخت ژوندی. پیغمبر علیه السلام وایي کم من مقبل یوم لا یکمله ډېر خلک د نن لمر لوېدو انتظار لري چې نن لمر لوېږي دی غریب د دنیا سره رخصت شي. وکم من مستقبل غد لا یدرکه ډېر خلک د سبا لمر راختلو انتظار لري چې د سبا د ورځې دا کار کوم دا کار کوم دا کار کوم چې لمر راخیږي دی په شپه کې رخصت شوی. ځکه د زندگی دا نه د معلومه
چې را روان کال ستا سره پیسې یې او که نه چې تی را روان کال ته زنډی را روان کال ته ژوندی یې او که نه را روان کال ستا زندګي په دې دنیا کې الله لیکلی او که په قبر کې لیکل سوي حضرت ابوبکر وایي کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنا من شراک نعله ډېر خلک په کور کې سار کښیني د کور سره راوځي د کور زنانه فرمایشات ورته کوي چې د پلانکي شي ضرورت دی زامونه کوي او دی د کور ضروریات واخلي او په دې نیت باندې په دې اراده باندې دی بازار له وروځي لیکن والموت ادنا من شراک نعله مرګ دته د بوټ تر تسمه نږدې ولاړ دی چې د بدن کم کفن دی هغه کفن په کارخانه کې جوړ شوی دی هغه کفن د غټو شارو سره وتلی دی هغه کفن د دې شار پر دکان پروت دی او 3 میاشتې وسوې 5 میاشتې وسوې چې ستا د قریب په انتظار دی چې کله به راځي کله به وروړي کله به د په بدن کې چل کېږي ځکه زندگی په دنیا کې بې باوره ده د ورځې او د شپې حال بې باوره دی د مال او دولت ملکیت بې باوره دی ځکه کم سړی چې حج په دې نیت باندې ځنډوي چې ته ود پر روان کال به وکم پر ټول روان کال د روان کاله پورې چې څومره زندگی روانه د زندگی ټوله په ګناه کې روانه ده ځکه روان کال د انسان هغې معلوم نه وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من اراد الحج فلیعجل حج الله تعالی قرآن کریم کې د حج دپاره یو شرط لیکلی دی حج پر هغه چا باندې راځي من استطاع الیه سبیلا چې د حج وس و طاقت لري اوس د حج وس و طاقت څه دی چې انسان لري چې د هغې په خاطر پر انسان باندې حج فرض کیږي په دې کې زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله زموږ مذهب کې ډېره اساني سوې ده په نورو مذهبو کې لږ سخته امام شافعي رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغې مذهب د دې استطاعت ترجمه هغوی دا کوي چې د کم سړي سره مال او دولت ورسره دی پر هغې حج فرض دی بس که هغه په سترګو ړوند دی که هغه په پښو شل دی که هغه ټوله زندګي د شا پر تخته باندې پروت دی د سر پورته کولو طاقت نه لري چې صرف مال او دولت ورسره دی پر دې سړي حج فرض دی او که چیرې دی دغسې مړ سو دا بې حجه مړ سو هغه وایي که په خپله تلی سي په خپله دې ولاړ سي که په خپله نسي تلی بل چا د پیسې ورکړي په خپل ځای دې واستوي هغه دې د پر ځای باندې حج وکړي امام مالک رحمه الله په خپل مذهب کې در دې لا سخت هغه وایي چې صرف یو چا ته الله جوړ بدن ورکړي پر هغې حج فرض دی چې ور پې نه لري پر فرض دی خامخا به یې کوي هغه وایي په دې ښار کې چې ته اوسېږې مزدوري وکړه در دې بله ښاره پورې ځان په مزدوري ورسو په هغه ښار کې بیا یې څه مزدوري وکړه در بله ښاره ځان ورسو په هغه ښار کې څه مزدوري وکړه در مکې پورې ځان ورسو که په دې کې پر تا کال تېرېږي که پر دې کې پر تا 2 کاله تېرېږي که په دې کې پر تا 5 کاله تېرېږي امام مالک رحمه الله مذهب دا دی چې کم سړي اس بدن کې قوت درلودی او په بدن کې صحت درلودی که هغې په دنیا کې یو ورپې نه لري او هغې په دنیا کې د هېڅ شي مالک نه هم حج ورباندې فرض لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی د هغې په طبق د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې ډېره اساني ده یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي حضرت عبدالله ابن عمر حدیث دی جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی پیغمبر علیه السلام له راغلی فقال یا رسول الله ای د الله رسوله ما یوجب الحج ما په معنا د ای شی سره ای شی یوجب الحج پر سړي باندې حج کم شی واجبوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته الزاد والراحله چې کم سړی زاد و راحله لري حج ورباندې واجبېږي نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې استطاعت او طاقت د دې څه مراد زاد و راحله ده زاد څه معنا سړی به دومره پیسې لري چې په هغې باندې در مکې ځان رسولی شي برته را رسولی شي او دومره پیسې به هم لري چې دی دا ټوله سفر کوي د ده د بچانو نفقه به هم پرېږدي دې ته زاد وایي او راحله څه معنا یا به خپله سوارلي لري یا به د سوارلي د ټکټ وس لري نو په دې کې یو څه دا خبره هم ضروري شوله چې سړی به د تګ طاقت لري او د تګ طاقت دا معنا چې لاره به هم د امني او په بدن باندې به هم جوړي او په لاره کې به د هلاکت خطره هم نه او لاره به د بیرې ډکه هم نه او دومره خرچه او نفقه به وي چې د ده بچیان په هغې ګزاره کوي د ده د سفر په دورانیه کې نو دا ټوله شان د امام صاحب په مذهب کې ضروري دي چې کله دا شان ټوله پیدا سو د هغې څه وروسته پر سړي حج باندې واجبېږي لیکن خلکو که دا ټوله سړي درلودو بیا هم حج نه کوي غالبا د حضرت ابو امامه رضی الله عنه یو روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من لم یمنعه من الحج حاجة ظاهرة چې یو سړي لره د حج وس رالی د ده مخ ته یو داسې حاجت هم نشته چې د هغې په وجه د حج نشي کولی
او سلطان جائر، نه یو داسې ظالم بادشاه شته چې هغه پر دې لار باندې دی حج ته نه پرېږدي، او مرض حابس، یو داسې ناجوړي باندې هم نه دی اخته چې دی حج نشي کولی. نه یو ښکاره حاجت ته د مخ ته، نه یو ښکاره معنی سته، نه یو لاره بنده ده چې ظالم باچا سته، او نه په یو داسې ناجوړي باندې اخته دی چې دی حج نشي کولی. د هغې باوجود بیا هم حج نه وکړي. او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي په ما ته دغسې بې حجه مړ شي نو ولم یحج فلیمت ان شاء یهودیا او نصرانیا، د هغې مرګ که په یهودو کې رالی که په نصاراو کې رالی، پیغمبر علیه السلام وایي زما پر دین زما په امت کې نشي راپورته کېدلی. چې کم سړي ته الله تعالی مال و دولت ورکوي، یو غټه ستونزه هم ورته نشته چې دی حج نشي کولی، او لار هم نه د بنده چې دی حج ته څوک نه پرېږدي، او په یو داسې ناجوړي هم نه دی اخته چې دی حج د هغې سره نشي کولی، لیکن د خپلې لاوبالۍ په وجه باندې حج نه کوي او حج له نه ځي، او په دغه دوران کې مرګ ورباندې رالی، بیا به مرګ یا د یهودو سره یا به د نصاراو سره. پیغمبر علیه السلام وایي زما پر دین باندې نه مري او زما په امت کې بیا نشي راپورته کېدلی، او زما په امت کې د قیامت په میدان کې نشي ملګری کېدلی. نو ځکه حج زموږ په دین کې دا ضروري عمل دی. په کار دا دی چې سړی حج وکړي. زندگی دا زندگی امتحانی زندگی دا زندگی بے باوره زندگی دا. الله تعالی سړی ته وس ورکړي چې الله تعالی دلته دعوتنامې دې ښار له راواستئ چې په دې کال کې پلانکی او پلانکی او پلانکی زما د کور میلمانه دي. ستاسو دا خیال دی چې د دې ملک باچا دې ښار له څو دعوتنامې راواستئ چې پلانکی حاجي صاحب او پلانکی حاجي صاحب زما په محل کې زما میلمانه دي. په کوم شکل به خلک ورځي؟ زما په خدای